د ګولیو ضد دا خولۍ بیخي نوې ده. رضاکار او اور وژونکی الکساندر ساویني اوس تر هغه وخته په خپل کاري ځای کې ساتي چې اوکراین ته د لیږلو لپاره ځانګړې کارګو الوتکه برابره شي. الکساندر ساوین اصل کې په معلوماتي ټکنالوژۍ کې زده کړې کړي، مګر په رضاکار ډول اور وژونکی هم دی. د ګولیو ضد خولۍ او واسکټونه د وینې چټک بندولو لپاره تاکتیکي تورنیکټ دا ټول هغه توکي دي چې د اوکراین لپاره راټول شوي. د ساوین ملګري مایکل او تیمور دواړه د اوکراین د اودیسا ښار اصلي اوسیدونکي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د اوکراین لپاره د مرستو راټولولو لپاره غږ کړی و چې په سلګونو کسانو ورته راودانګل. Когда началась война, буквально на следующий же день کله چې جګړه پیل شوه پر سبا یې ماته د اودیسا څخه زما پخواني ټولګیوال ټلیفون وکړ. هغه ویل چې غواړي د خپل هیواد د دفاع لپاره نوملیکنه وکړي او هغه نشي کولای ځکه چې خلک ډیر دي او دوی حتی ساده تجهیزات هم نه لري. Буквально за 2 дня мы собрали. موږ یوازې په 2 ورځو کې $15,000 راټول کړل. نو پریکړه مو وکړه چې د یو څو ورځو لپاره د پیسو راټولول بند کړو او په دغو پیسو باندې د ګولیو ضد خولۍ واخلو. دغه توکي د هیواد له بیلابیلو ایالتونو نه راغوښتل کیږي. هر څه چې دوی اخلي نوي دي. دوی نه غواړي چې زاړه توکي وپیري ترڅو د اوکراین سرتیرو خوندیتوب له خطر سره مخ نشي. مونږ هیله لرو چې دا به د هغو خلکو په ساتنه کې مرسته وکړي چې د اوکراین د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. هغه خلک چې په لومړۍ لیکه کې دي. امریکایي اور وژونکي هم اوکراین ته مسلکي وسایل استوي. اولیګ سکاچوک اوکراینی دی او د روسیې تر اشغال لاندې سیمو کې د ملګرو او خپلوانو سره په اړیکه کې دی. هغه وایي چې د هغه امریکایي همکارانو د هغه د دې نظر چې دوی ځینې تجهیزات اوکراین ته واستوي سمدلاسه ملاتړ وکړ. موږ د جورجیا، تینیسی، ورمانت، اوهایو، ویرجینیا، لویدیځې ویرجینیا او له هر ځای نه ټلیفونونه ترلاسه کوو. ډېر خلک مرستې ته لیواله دي. یوازې په یوه ورځ کې د اور وژنې د څانګې له 400 څخه ډیر محافظتي کالي راټول کړل، له بوټانو څخه بیا تر کالیو، خولیو او جاکټونو پورې. احسان الله رفزی، امریکا غږ، واشنگټن.